یوا ویرجنه خاموشي ده، چار چاپیر آهونه دردونه او سلګي دي، پر ټول ولس چوپتیا خپره ده. څه ووایم په کومو ټکو او په کومو الفاظو ابتدا وکړه. د عربي ژبې مقوله موت العالم موت العالم اورېدلې مې وه، اما په حقیقت یې سم نه وم پوه، خو نن پوه سوم چې د دې جملې حقیقت او مطلب څه ده. د علم و تقوا او د شجاعت نه ماتېدونکی غر نن د ابد لپاره خاورو ته وسپارل سو. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. د اسیا په کچه لوی مدرس، د فصاحت و بلاغت منبع، د امت مسلمه د ملا تیر، د علم و تقوا سمبول، د جهادي صف قائد او نستړی کېدونکی مبارز، د اهل سنت والجماعت وکیل، د دیوبندیت حسک منار، د نابغه عصر شیخ رحم الله حقانی شهید رحمه الله په شهادت سره د امت مسلمه هیلې ارزوګانې او امیدونه په دریاب لاهو شول. بلکې که دا ووایم چې نن دیوبندیت یتیم سو نو مبالغه به نه وي. فکر کوم زموږ په افغان ولس بل چا دومره دیوبندیت نه و پیژندلی لکه حضرت شیخ صاحب چې وپیژند. غم یې یقینا دروند دی، خو د تقدیر لار چا په تدبیر نیولې نه ده. پر قضا د رب رضا خو باطل دې پوسي چې د شیخ صاحب په زرګونو تلامیزه ژوندي دي. دا بهیر به لا زیات د مستۍ څپې او موجونه پیل کړي. دا کاروان به نور هم د منزل په لور ګړندي ګامونه واخلي. د شیخ حقانی صاحب راپاته سوې فلسفه د حقانیت به نور هم حقانیان وزیږوي او د تیر په څیر به بیا هم د باطل په سینو کې خنجرونه وریخ کړي. اللهم تقبل شهادته واعطنا صبرا جمیلا. په آخر کې د حضرت شیخ صاحب رحمه الله شاګردانو، خواخوږو او متعلقینو ته دا پیغام ورکوم که واقعتا د حضرت شیخ صاحب سره مینه لري نو د ده لار تعقیب کړي، اواز د دیوبندیت ولګوي، د دیوبند د اکابرو علمي خدمات نړۍ ته وړاندې کړي. د همدې لارې څخه په صحیح توګه د اسلام او اهل سنت والجماعت خدمت او دفاع کېدلی شي. په علمي اختلافاتو کې پر ځای د ټوفک د دلیل او منطق ژبه وکاروي. د امارت اسلامي تر چتر او پالیسي لاندې د دواعش و خوارج او نورو ډلو ټپلو خلاف د اهل سنت والجماعت روښانه مسیر او منهج امت ته په ګوته کړي. د حضرت شیخ صاحب په شان د دیوبند ناره پر خپلو ژبو مسته ترانه او زمزمه وګرځوي. همدې کې زموږ د کامیابۍ راز پټ دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.